زه چې ګورم دلته د دواړو خواو ترمنځ د لاریو نه ډک تجارتي او سوداګریز توکي هم د افغانستان نه ایران ته ځي او هم د ایران نه افغانستان ته راځي. دلته چې ما د نفتي موادو د ټانکرونو د ډریورانو سره خبرې وکړل، نو دغه ټانکرونه اکثرا د مایع غازو ټانکرونه دي، خو چارواکي په هرات کې د سوداګریزې خونې چارواکي وایي چې اصلا د ایران د پټرولو بارول بند شوي دي. خو بیا هم زه چې ګورم دلته هم سوداګریزې توکي ایران خواته ځي، هم د ایران سوداګریزې توکي مخصوصا د غازو نه ډک ټانکرونه افغانستان خواته روان دي. هغه افغان مهاجرین چې ایران کې اوسېږي او د ایران نه شړل کېږي او یا ایران ته تګ راتګ کوي، نو د همدغه بندر له لارې ځي او راځي. خو د دې ترڅنګ هغه مهاجرین چې ایران کې دي، ایران کې میشت دي، کلونه ایران کې میشتول، نو کله چې د دوی د اسنادو دوره ختمیږي نو د ایراني چارواکي دوی د افغانستان ته شړي. نن هم ما په سلهاو افغان مهاجرین ولیدل چې د ایران نه افغانستان ته راغلل، په دې کې ماشومان، ښځې، ځوانان، سپینګیري، دا ټول د خپلو بکسونو او هغه ټوکو سره چې د دوی لاسونو کې دوی بیرته وطن ته راستانه شول. خو دغه مهاجرینو سره چې ما خبرې وکړل او ما ورنه پوښتنه وکړه چې آیا د دوی د راتګ وجه یوازې دا ده چې د ایراني چارواکي دوی د خپل هیواد نه شړلي او یا دوی د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له ویرې خپل وطن ته راستانه شوي دي. نو تقریبا ټولو راته یوه خبره وکړه او دوی ویل چې د بیرته راتګ یوازینی علت دا ده چې ایراني چارواکي نور نه غوښتل چې دوی بې اسناده هلته پاتې شي او د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې تشویش دوی نه دي مجبور کړي چې بیرته وطن ته راستانه شي. بابرک احساس BBC اسلام قلعه د افغانستان او ایران ترمنځ 0 نقطه.